بني اسرائیلو کې یو کس کنه چې هغه ننان مې مړی کړو چې ننان مې مړی وکړل کنه نو دې کس ویل کنه چې زه اوس توبه وباسم د الله پاک نه چې نو معافي غواړم نو هغه چې نو یو مولانا صاحب لورغه یو مولانا صاحب ته ویل کنه چې ما ننان مې مړی کړی دي او زه به الله بچ اوس ما معاف کړو کوم معاف مې نه کی هغه مولانا صاحب ته ویل چې الله پاک ته بالکل نه معاف کوي ځکه چې تا ننان مې کسان چې نو وجل دي او هغه بني اسرائیل هغه کس لګي هغه مولانا صاحب چې نو هم د دنیا نه رخصت ای دغه سره چې نو 100 مړی چې نو هغه وکي 100 کسان چې نو هغه د دنیا نه رخصت کی هغه کس لګي یو بل مولانا صاحب لورځي هغه مولانا صاحب زیدنه وای ما چې دنو 100 مړی کړی دي او وس الله پاک ما معاف کیو کوم معاف بنګي او ته چې بالکل چې دنو الله پاک ته معاف کول شي او ته چې دنو پسای توبه وباسي ول چې توبه وباسم هغه ته ویل کنه ول پلان کې کلی تلاش په پلان کې کلی کې چې دنو نیکان خلق دي تعال تلاش نو الله پاک بچ دنو استا معاف کی او ته الله پاک ته توبه وباسه داغه نه پس چې دنو هغه روان دي هغه کلی ته نزدیکی چې په هغه ټیم کې چې دنو هغه ملائکه راشي داغه نه روح اخلي چې کله داغه نه روح واخلي انا چې دنو ملائکه روح اخلي نو ملائکه ول راشي نو هغه خیر کار دغه نه روح واخلي او دغه نه پس چې نو هغه د دنیا نه رخصت شي ولګو دا واقع راغلی په دې کې ویډیو کې زموږ د لپاره ډېر ښکلی عبرت دی پښتنو ورونو ځکه نه په دې کې زموږ د لپاره دا یو عبرت دی کنه چې کله چې دنو ته په یو ماحول کې اوسېږي نیک ماحول کې اوسېږي لکه نیکان خلک یلته نو هلته پتا باندې اثر کوي کنه دویمه خبره دا چې په الله باندې یقین ساتل او کته هر څومره ګناهګار بیا هم په الله یقین ساته د الله نه پاک نه چې دنو ته صحیح توبه وباسي الله پاک چې دنو بالکل تا معاف کوي ورخه نو بالکل چې دنو کته سو هر څومره ګناهونه وکړي دا سوچ بنا کوي چې زه ګناهګار یم زه الله پاک ته سوال نه کوم او الله پاک ته سجده نه لګوم او بل خبره دا به هم نه کوي چې زه نیک انسان یم او کزه مونږ کوم کوونه کوم نه هیڅوک پرشتي نشته ګوره هر سړی ګناهګار دی ګوره ځکه کنه چې یې په نیکانو باندې پیغمبرانو چې نو دی به منځونه بالکل نه کول ځکه چې پیغمبرانو منځونه کول او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بچنه ټول شپه چې نو هغه چې نو منځ کول نو کوشش کوي کنه د منځ چې نو اهتمام کوي د ژوند هیڅ پته نه لګي خلک چې نو ټول د دنیا نه رخصتيږي او بالکل چې د منځ به زمو په کار راځي نن سبا خلک کوئی کنه وای کوم ځونه کې نو هم دومره پرخ نه کوي دا بالکل غلطه خبره موږ چې کله ته موږ کینو ته اتوماتیکلی چې نو د بدو کارونو نه بچ کیږي کنه چې ته موږ نه کوي ته بالکل چې د غلطو کارونو نشه بچ کېدل الله پاک بتا چې نو اتوماتیکلی ته د غلط کارونو نه بچ کی چې څومره هم پښتانه ورونه کوشش کوي کنه چې موږ اهتمام کوي دا واقعا راغلو په دې باره کې تاسو وایي خو د کمنټ ضرور وکړئ او ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ